لپاره دا هم لویه خبره ده چې هغې د دې وینا جرأت څنګه وکړو. بشیره ګزاره کشر خان لږه ګزاره. زه زما خان بابا د خلکو کږې سبو او سورابی څوک دی چې رجب خان مخې له به راشي. خبره په خبرو ختمېږي خانجي. ما هم بد وکړل چې تاسو ته مې وویل. راځه کشر خان لاسه تلي راغلي دي بیا به ورسره ګورو. مورې کاکاجي خو مې داسې خبره کړې ده چې ستا پلار ډاکو غلو جوارګرو چې داسې خبره یې کوله. ما راته هم داسې بوی راته. مستجاب خان هسې خپل ترخ بویي. دغه ترخ دغه د ګریوان لاندې دی. اول د خپل ګریوان کې وګوري. اوکې ناشته خو لږ په کلار کو که نه ست تعدیدي ده. ناوخته دی نازنین. خود نو چې تر نیمو شپو لیکل کې بیا سهار وختي پاڅېدی نه شي. لیکل خو زما ژوند دی نازنین او دا تا ته پته ده. خو دا څنګه لیکل دي چړو خلاصېږي نه. زما قلم به زما په مرګ باندې ودرېږي او بیا دغه لیکل څه بل چل دی. دا د چا د ژوند داستان دی، د چا د مینې داستان. پوه شوې؟ لړم ورندارې زه تا ته خپل وراره ته د خپل مړ رور په سترګو باندې ګورم. زما رور چې هر څه یې کړي و هغه هر څه ما هغه د مرګ نه پس هېر کړي دي. خو سوراب هغه خبرې بیا تازه کوي او دې نه به نه خبره. نه وروره ما ته یې ویلي دي. بیا دا ستا قصور دی چې هغه دې په حقیقت نه دی پوه کړی. وروره ما دومره پوه کړی دی چې کاکاجي ته په تا او عجب خان کې هېڅ فرق نشته. دا ټکی خو دې ورته ښه کړی دی، خو دا به دې ورته ویلې وی چې کاکاجي هغه دپاره په خپل نیم وجود باندې چاړه راښکلې ده او د دې خبرې نه ما عجب خان نه دی خبر کړی. څه قدر ته وایم چې سره پوه که چې په دا خبرو کې ګوتې نه وهي. که عجب خان خبر شو هسې نه چې دا نیمه برخه وجود بیا زما وجود پورې وتړي.